د طالبانو لخوا دوه خبرونه کابل کې پر داعشیانو زبردست عملیات او ایران کې د افغانستان له سفارته د لنډغرو شړل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو کابل کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت وايي ځواکونو یې په کابل کې د داعش پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو بل یې ژوندی نیولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې کښلي چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په ذاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش د غړو د ورانکارو فعالیتونو تابع کړي وه. د طالبانو حکومت وایي چې داعش په افغانستان کې کوم ګواښ نه دی، خو په وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالو پر پټنځایونو عملیات کړي دي. ایران کې د افغانستان سفارت چې د لنډغرو لخوا پر مخ وړل کېده، پخوا د جمهوریت او اوس د امارت پر ځای به د شمالي ټربل لخوا اداره کېده. بالاخره طالبان په دې وتوانېدل چې یاد سفارت هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان سفارت ته یې نوي ډیپلوماټان لیږلي. بلخوا د سفارت پخواني ډیپلوماټانو ویلي چې دوی سفارت د ایران حکومت ته سپارلی. دغه وزارت لخوا تیر شپه وخته په یو ټویټ کې په ایران کې میشتو افغانانو ته خبر ورکړی چې په تهران کې به د افغانستان سفارت فعالیتونه د نوي شاردافیر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم په ښه روحیه او تعهد د دواړو هیوادونو درنو وګړو ته د خدمت رسونې چارې په عادي توګه دوام پیدا کړي. سرچینې زیاته کړې د بهرنیو چارو وزارت غواړي په ډاګه کړي چې د ډیپلوماټیکو کادرونو بدلون یو معمولي چاره او د هر هیواد مشروع حق دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.